د پښتنو مشران خو ډېر په سپین سترګۍ او په زغرده لګیا دي په پښتنه خاوره او په پښتون ولس باندې سوداګري کوي او د پنجاب سره او د هغې د خوشحالۍ دپاره او د خپلې چوکۍ د ساتلو دپاره چې شپېته اویا کاله د پښتنو په سر باندې خپلې چوکۍ ساتلي دي اوس لا هم ساتي او لګیا دي. خو د خواشینۍ خبره دلته ده چې دغه ځوانان په دوی پسې څنګه لښکرې روان دي. آیا تاسو فکر لرئ؟ آیا تاسو وطن پال یاستئ؟ تاسو ولس پال یاستئ؟ تاسو حق پال یاستئ؟ تاسو خپل حق غواړئ؟ او که تاسو په دې سړیانو پسې روان یاستئ چې دا تاسو تش په نامه باندې لګیا یاستئ په زنده‌باد او په مرده‌باد او دوی لګیا دي تاسو په سر باندې د پنجاب سره سوداګانې کوي او نن تاسو د پنجاب مربوط شمیري، تاسو د پنجاب یو حصہ شمیري، تاسو د پنجاب یو نوکر او غلام شمیري او تاسو ورته زنده‌باد او مرده‌باد او دغه سړی خو په سیاست باندې ډیر ښه پوهیږي. د خدای په لیاز باندې نور را ویښ شئ پښتنو، حق پال شئ، ملت پال شئ، ولس پال شئ، خپل خاوره، خپل اختیار، خپل ځان ته حق وغواړئ. انسانانو پسې منډې مه وهئ لکه د ژوو په څیر باندې چې ستاسو په سرونو باندې تل سوداګانې کړي نن مو هم خرڅوي او تاسو په هغې پسې په پټو سترګو باندې روان یاستئ. ولسه ویښ شئ، وخت ویښتوب دی که نه داسې به ورک شئ لکه نن چې تاسو په میاشتو باندې په سلګونه ورځو باندې تاسو ناست یاستئ ستاسو غږ څوک نه اوري. د دې نه به هم بدتر شئ لکه د چرګانو به وژل کېږئ، هیڅوک به ستاسو د پوښتنې نه وي.